السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستان نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ورښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د هر پلیټ فارم څخه بغیر واټر مارکه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. دوستان یو څو ورځې مخکې ما تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړې وله تاسو څنګه کولی شئ چې له آیفون موبایل څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. دوستان که چیرې تاسو آیفون یوزر یاست نو تاسو دغه ویډیو وګورئ. که چیرې تاسو انډرایډ یوزر یاست دوستان نن په ویډیو کې به زه تاسو ته ورښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له هر پلیټ فارم څخه که دوستان ټیک ټاک وي، یوټیوب وي، فیسبوک وي، انسټاګرام وي، هر پلیټ فارم څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره هره ویډیو د خپل موبایل په ګیلري کې سیولی شئ. په دا ویډیو کې دوستانو زه تاسو دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټ کې درکړی ده. له هغه څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د هغه کوم دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کوم پرمیشن تاسو څخه غواړي دوستان هغه ټوټل پرمیشن تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. او د هغه کوم دوستان واتس نیو دلته دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نیکسټ دوستان دا به تاسو ټول نیکسټ کړئ. او دا غیر کوم سرچ ټو ډاونلوډ دلته به دوستان تاسو صرف یو څه سرچ کړئ. نو دلته دوستان تاسو یو اپشن درکوي سرچ ټو ډاونلوډ. اوس که دوستان تاسو هر لینک دلته کې پیسټ کړئ یا که دوستان د ټیک ټاک وي که د فیسبوک وي که د یوټیوب وي دوستان صرف تاسو هغه لینک کاپي کړی وي هغه لینک به دوستان تاسو دلته پیسټ کړئ. او دا غیر کوم دوستان هغه ویډیوز تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. بس راځم دوستانو له فیسبوک څخه یو لینک راخم. دا غیر کوم دوستان زه فیسبوک ته رالم. دا غیر کوم دوستان زه ویډیوز ته رالم. اوس زه غواړم چې یوه ویډیو ډاونلوډ کړم. نو دوستان زه اوس فیسبوک ته رالم او زه غواړم چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړم. دلته به دوستان تاسو په شیر بټن باندې به دوستانو کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستان تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ کاپي لینک به ووایي. کله چې موږ دوستان دغه لینک تاسو کاپي کړئ دلته به دوستان تاسو هغه اپلیکیشن ته راسئ او دلته به دوستان هغه لینک تاسو پیسټ کړئ. کله چې موږ دوستان هغه لینک تاسو پیسټ کړئ دا غیر کوم دوستان تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دوستان کله چې تاسو هغه لینک پیسټ کړئ او دا غیر کوم دوستان تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ ویډیو به تاسو ته راسي او دا غیر کوم دوستان تاسو ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته دوستان هغه ویډیو تاسو ډېر په اسان طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډولی شئ. دوستان دلته تاسو صرف خپل پارمیټر ورشئ او په ډاونلوډ بټن باندې دوستان تاسو کلیک وکړئ. دا ویډیو بس تاسو موبایل په ګیلري کې سیو شي. نو په دا طریقه سره دوستان تاسو کولی شئ تاسو له یوټیوب څخه له فیسبوک څخه او دا غیر کوم له ټیک ټاک څخه هر پلیټ فارم څخه بغیر واټر مارکه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. نو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو نور ملګري هم له دې څخه فایده واخلي. نو دوستان ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.